السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د کامیابه واده راز دا هم د مینې کولو هنر زده کړې د پلیلیست ویډیو ده. د کامیابه واده راز څه دی؟ راځئ زده یې کړو چې څنګه کولی شو کامیابه واده ولرو، یا د کامیابه واده راز څه دی. په کامیابه واده کې اولین شی چې موږ تاسو ته وایو، نارسیسیزم باید موجود دی. نارسیسیزم یعنی څه؟ هغه کس چې ځان تر ټولو غوره ګڼي، خودخواهي. دا یو ډول ناجوړي ده، باید د ځان تداوي وکړي، بیا په واده ته راداخل سي. مازوخیزم باید ونه لري د یو کامیابه واده کس. مازوخیزم یعنی ځان ازاري، ځان زورول. او بل سادیزم باید ونه لري، یعنی بل ازاري، نور خلک ازاروي، دا باید ونه لري. راځو مخته ځو د کامیابه واده اړوند خبرې کوو. و انسان فکر کولی سي، او دغه فکر کول د دې سبب کیږي چې د انسان او د حیوان فرق وسي. وایي فکر کول د دا سبب کیږي چې انسان تر حیوان څومره فرق لري. و انسان پوهه، بصیرت او جوړول د فکر په توسط کوي. و انسان تنهایی حس کړله، د علم په توسط یې د تنهایی سره مبارزه پیدا کړله. انسان فکر کوي او د خپل تنهایی ته چورت اچي. ګوره اوس زه پروانه زیایي، ما په کوچنیوالي واده کړلم، خو سر در بام راواچولم، په بایپولر ناجوړي اخته کړم. 10 کاله دا ناجوړي دوام درلودی چې یو څه ښه شولم. دوهم مېړه مې وکړ د مشرانو په خوله. مېړه مې داسې یو کس و، پر ځان مین، مسؤلیت یې د چا نه اخیستی. رابلې زما د مور دوی کره به پر وریجو پر غوښو کښېنستی، وریجو غوښې به یې خوړلې، او زه وریجو غوښې خورم، زما د بنډۍ بانجان دا شیان نه چې خوښ. نو او د بې غیرته زو، ستا چې دا شیان نه چې خوښ، خپل په کور کې کښېنه، خپل ماینې ته وریجو غوښې راوړه، وریجو غوښې پخوه، خورایې، بیا خلکو ته وایي چې زما نه دي خوښ. د بل پر سرخان راځې، خانه داماد کېږې، خسرګنۍ ته وروداوادېږې، د خسرګنۍ پر سرخان ناستې، د خسرګنۍ ډوډۍ خورې، او بیا پر شیانو نمونه هم نشته. دا خو نو ښه کار نه دی. و انسان چې کله تنهایی حس کړله، د تنهایی حل لاره یې راوایستل، چې موږ باید تنهایی ته حل لاره پیدا کړو. و انسان یو تنها موجود دی، دا باید موږ ومنو. خپل تکیه پر بل چا مه اچوئ، دا هم همیشه په یاد ولرئ په مشترک ژوند کې. وایي هر انسان خپل مشکل خپله حل کولی سي، او دا توانایی د هغه انسان په وجود کې الله جل جلاله ایښې ده. انسان په دې خاطر اشرف المخلوقات دی چې خپل مشکل خپله حل کولی سي. وایي خپل د ژوند مسؤلیت باید خپله واخلي. دا زما دوهم مېړه خپل د ژوند مسؤلیت نه اخیستی، زما نه پکای نه راکول. زما د پلار په کور کې به ناست و، د هغو ډوډۍ یې خوړله، او بیا به یې ویل زه د غوښو بغیر بل شی نه خورم. اوس ستا چې پر اووم پشت نه لت سي، ورسه غوښې راوړه، خپله یې پخې کړه، خپل په کور کې کښېنه، بیا خلکو ته وایه تازه بیا وریجو بیا غوښو بل شی نه خورم. د بل پر سرخان ناست یې خورې، غټ غټ ومایه ځغله. د ژوند داسې نه کېږي. و انسان د ځان او کورنۍ د خوشبختي مسؤل ځان ګڼي، او باید ځان وګڼي. که تاسو غواړئ ښه ژوند ولرئ، باید د ځان او کورنۍ د خوشبختي مسؤل ته یې، نه بل کس. ما پروانه زیایي د دا سړي سره 8 میاشتې ژوند وکړ. ډېر مې د ده مسؤلیت واخیستې، حتی د جیب خرڅ مې ورکړ. لیکن مې سم نه سو، نو بالا ما پسې اخله ایله کوه. وایي د ځان څخه تېښته موږ رواني ناروغیو ته بیایي. تاسو کوښښ وکړئ د ځان څخه تېښته مه کوئ. د ځان څخه تېښته مو بې غیرتۍ ته هم بیایي. لکه دا زما دوهم مېړه د کورنۍ معاینه یې کړې وه، خرڅ یې نه ورکاوه. د ځان څخه او خپل د مسؤلیتو څخه یې تېښته کول، یو غلط سړی معرفي سو. دا هم تاسو ته رواني مریضۍ راولي، او هم تاسو بد په دنیا کې معرفي کوي. وایي ازادي حس کول، راوستل خپل افکارو ته، مینه کول تاسو یو بالغ کس معرفي کوي. یو انسان باید آزاد خپل ګټه ولري، خپل مسؤلیت واخلي. وایي داسې مینه حکم او دنده نه ده، بلکې د وجود غړی ده، چې څه رقم مینه چې ازادي پکښې کي، او د ازادي تا خپل وجود ته راوستلي او مینه کوي. وایي داسې رقم مینه چې د یو دنده نه ده، بلکې ستا د وجود یو غړی دی. وایي ښه مینه کول د انساني صحت نښه ده.
یا زما دوهم مېړه ښه مینه نه کول، ما ته یې توجه نه کول. ما ورته ویله مال زه ستاسو یو شی غواړم، ما سره مینه وکړه. د دغه مشکلاتو سربیره بیا هم زه هماده یم ستا سره ژوند وکړم. زه چې په ګرده دنیا کې شرمنده کړم د هغه سربیره ما سره مینه ولره. خو زه د مینې په معنا نه پوهېږم چې مینه بیا چی شته. مال ښه ته دونې کونې چې د مینې په معنا نه پوهېږې او مینه کوې انو ما دغه رقم میله کوي. و انسان خپله ځان منځته راوړي. موږ خپل ځان خپله منځته راوړو، خپل ځان خپله جوړو. باید ته د علم په حاصل کې یې، د ځان جوړولو په حاصل کې یې همیشه باید. نه چې کښېنې او هغه دی پروانه مې ماینه سول، پروانه مې ساتي، پروانه خرڅ راکوي، پروانې خو نو یو مېړه طلاق کړی دی که بل مېړه ته راکوي رنګ یې بدېږي، بالا ما نه طلاق کوي، قرار به ګرد عمر زه د دې سره ناسته یم، د دې د اوږو بار به یم. اوهو مال پروانه خو دا رقم چپه مخ هم لري. صحیح دي چې اته میاشتې به تحمل کړلی، دغسې مې طلاق هم کړلی. خپل د ځان چې دا جوړوي کوشش وکړي د ځان مسؤلیت واخلي. پوه انسان ځان او نورو سره مینه لري، رښتیا وایي او مینه اظهار کوي. تاسو اول د ځان سره مینه وکړئ، بیا د نورو سره مینه وکړئ او بیا په حقیقت سره وکړئ او خپل مینه اظهار کوئ. انشاءالله ستاسو ژوند به سم وي. او که چیرې مو دا شیان عملي نه کړل خپل ژوند څخه لاس واخلئ. مننه، د خدای په امان.